محترم دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. نشایي توکي د ټولې نړۍ پر مخ یوه سخته ننګونه بلل کیږي او چین هم د یوه ډېر نفوس لرونکي هیواد په توګه له دغې ننګونې سره مخ دی. د چین حکومت د نشایي توکیو پر ضد مبارزې ته په ډېره درنه سترګه ګوري او په دې برخه کې یې د لیدوال بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوندو معلوماتو ته لنډه کتنه ورالم او له تاسو سره به یې شریک کړم. د چین د عامه امنیت وزارت شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې دغه وزارت په ټول هیواد کې د نشایي توکیو څخه باندې 42,000 قضیې شنډې کړې او په تړاو یې څخه باندې 15,000 مجرمین او د بېلابېلو ډولونو څخه باندې 25.9 تنه نشایي توکي نیولي دي. د چین د عامه امنیت ارګانونو له نورو هیوادونو او سیمو څخه چین ته د نشایي توکیو د قاچاق د مخنیوي په هکله په سرحدي سیمو کې د څار جدي او کلک تدبیرونه نیولي. په 2023 کال کې یې څه باندې 2,900 قضیې شنډې کړي او 12.2 ټنه نشایي توکي یې نیولي دي. دغراس اړوندو ادارو د نشایي توکیو د استعمالونکو څارنه هم پیاوړې کړي چې په هستوګنځایونو کې یې د نشایي توکیو د استعمالونکو د علاج او مرستې د کارونو معیارونه ټاکلي او په پراخو ساحو کې یې د نشایي توکیو د مخنیوي کمپاینونه ترسره کړي دي. د بېلګې په توګه په 2023 کال کې د چین په لومړیو او منځنیو ښوونځیو کې څه باندې 100 میلیونو زده کوونکو ته په سیستماتیکه توګه د نشایي توکیو د مخنیوي معلومات ورکړل شوي دي. برسېره پر دې چین د نشایي توکیو پر ضد د مبارزې په پار ډېرې نړیوالې همکارۍ ترسره کړي. د کابو 10 هیوادونو او ټولنو له حکومتونو او ادارو سره یې 50 همکاریز سندونه لاسلیک کړي. له 14 هیوادونو سره یې د کارنیو لیدنو سیستمونه جوړ کړي او د شانګهای همکارۍ سازمان په شمول د نشایي توکیو پر ضد د مبارزې په 5 همکاریزو میکانیزمونو کې یې ګډون کړی دی. د چین دغه تدبیرونه په سیمه کې د نشایي توکیو د ادارې په اړه د اړوندو هیوادونو د توان د لوړتیا او د سیمایي امنیت د ساتلو لپاره مثبت رول لوبوي. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.